بسم الله الرحمن الرحیم. افعال مدح و ذم جاری دي. اغش اول دا نعمه فعل مدح ده. نعمه سره د خپل ممدوح صفات کیږي او دا غمشته سویلې وي چې فاعل د نعمه چې دا دغه معرف باللام وي، لکه نعم الرجل زیدون، دغه شی معرف باللام چې دا الرجل ده، و دغه اسم جنس وی کنه، یعنی اسم جنس وی لکه رجلون په ایغ باندې الف لام داخل کې بدا الف لام جنسی شو. جنس د رجل ش سړی زائد ده. اس الرجل دغه مرفوع ده په دا وجه چې دا فاعل د نعمه ده، او زائد مخصوص بالمدح ده، یعنی د متکلم خاص کړه ده په مدح سره زائد، او دا زائد مرفوع ځکه ده چې دا مبتدا ده. و نعم الرجل دغه خبر د مبتدا ده او په مخ کړه شو ده مبتدا باندې دغه رسمه ویلو. اس دغه حصے ترکیب کو وفاعله قد يكون اسم جنس معرفا باللام. فاعله مبتدا، قد يكون فعل ناقص، هو ضمیر مستتر ده هغه اسم جنس، اسم مضاف، جنس مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه دغه څه شای شو. اسم خو مې جوړ کوو تا نه کنه، خبر خو جوړېږي خو دله معرفا باللام یادي. دا یو شای ده، اسم جنس نه یو شای مراد ده، او معرفا باللام نه هغه شای مراد ده. دا موصوف صفت دی. اغراب ته سوچو کہ اسم جنسن دا مضاف مضاف الیہ موصوف معرفا باللام دا صفت. موصوف صفت سے تو سویلی دی نحو امیر سے چه پلا سے اشیاء سے موافقت ضروری وی. اغه سے دری شاینا دی رفع نصب جار، دوا شاینا دی مذکر مؤنث، و دری شاینا دی واحد تثنیه جمع بدل شاینا شل. اس رفع نصب جار سے چه موصوف بنده کیم قسم اغراب وی و صفات واغا قسم اغراب وی. چه موصوف واحد وی به صفات یا واحد وی، چه موصوف تثنیه به صفات یا تثنیه وی، چه موصوف جمع وی صفات یا جمع وی. نو اسم جنس ته تاسو وګورئ، اسم مضاف ته اغراب مضاف جاری کړي، نو دا اسم منصوب ده. معرفا باللام ته وګوره، دا باللام خو معرفا پر متعلق کېږي کنه، اس معرفا چې شو دغه نصب په صورت شو، نو اغراب له سره د دې مناسبات یو شای شو، دواړه منصوب دي. تذکیر تانیث ته وګورئ، تذکیر تانیث یا اسم مذکر معرف یا مذکر، و اسم واحد ده معرف یا واحد ده. نو دغه لاس شاینا دی په دغه لاته شای درې شاینا په دې شه موجود وي. دا څه نه چې لار سره په موجود وي، نه درې شاینا په موجود وي. رفع نصب جار شوی یو شای په موجود وي، او تذکیر تانیث یو شای په موجود وي، واحد تثنیه جمع شوی یو شای په موجود وي. نو دغه شی مطابقت په موصوف صفات شدا د نصب په لحاظ سره. اسم جنس مضاف مضاف الیه موصوف معرفا باللام د صفات. شا معرفا صيغه د اسم مفعول، ضمیر یہ نائب فاعل، باللام جار مجرور دا متعلق شو په صيغه د اسم مفعول پر. معرفا صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل سره د خپل متعلق دا شبیه جمله شلا. دا صفات شه د اسم جنس موصوف، موصوف سره د صفات دغه خبر د یکونو د خپل اسم خبر سره ملاو شو، د جمله فعلیه خبریه شلا، خبر شه د مبتدا فاعله، مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه. نعم الرجل زیدون، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، فعل مدح و فاعل دا په ګډه جمله فعلیه انشائیه شله، دا خبر مقدم شو. زیدون مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر، مبتدا خبر جمله اسمیه انشائیه. ٹھیک شله. فالرجل مرفوع بانه فاعل نعم. الرجل مبتدا مرفوع صيغه اسم مفعول، هو ضمیر مستتر ده بشه هغه نائب فاعل، با حرف جار سببیه، ان حرف مشبه بالفعل، ها ضمیر اسم ده ان، فاعل نعمه، فاعل مضاف، نعمه مضاف الیه،
مضاف سره د مضافون الیه دا خبر د ان ولا اسم منصوب وی خبری مرفوع وی فاعل بند میج رفع وی ان سره د خپل اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره دا مجرور د با جار سره د خپل مجرور دا متعلق شه په مرفوعون صيغه د اسم مفعول پر مرفوعون صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او د متعلق د په ګډه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه وزید مخصوص بالمدح مخصوص بالمدح دا میں جار مجرور متعلق په مخصوصن پر دغه شبه جمله شلا و صفت اول مرفوع صيغه اسم مفعول ضمیر یہ نائب فاعل بحرف جار ان حرف مشبه بالفعل ها ضمیر اسم د ان مبتدا خبر ان سره د خپل اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د با جار مجرور متعلق شه په مرفوعون صيغه د اسم مفعول پر مرفوعون صيغه د اسم مفعول سره د خپل متعلق دا صفت ثانی شو اچھا موصوف یہ سیک شو موصوف یہ زیدون شو دوزی شو ایس زیدون نخم مبتدا جوړ دا کنا اس و مخصوص بالمدح دا صفت اول و صفت ثانی مرفوع بانه مبتدا دا دوړ صفاتینا دا صفاتینا شی موصوف شی مقدر هو ضمیر چې اوی راجع وي په طرف ته زیدون مبتدا نو هو ضمیر موصوف سره د دوړ صفاته دغه خبر د مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه معطوف علیه صحیح شو بیا ته وګورئ فالرجل مرفوع بانه فاعل نعمه اپوته دا کنه اپوته دا دغه ترکیبی ضربیات ته وکړه چې ذهنی نه په خلاص شي الرجل مبتدا مرفوع صيغه اسم مفعول با حرف جار ان حرف مشبه بالفعل هذا ضمير اسم د ان فاعل نعمه مضاف الیه دا خبر د ان سره د اسم سره د خبر جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د با جار دا متعلق شو په مرفوع صيغه د اسم مفعول پر دغه شبه جمله شلا یعنی مرفوع سره د خپل نائب فاعل سره د خپل متعلق دغه معطوف علیه دا معطوف علیه واو حرف عطف زید مخصوص بالمدح مرفوع بانه مبتدا اس زید دا مبتدا مخصوص بالمدح دغه شبه جمله دا صفت اول مرفوع بانه مبتدا دا صفت ثانی موصوف میرو مقدر توبوسی هو مخصوص بالمدح مرفوع بانه مبتدا دغه هو موصوف مقدر سره د دوړې صفته دا خبر دی زید مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه معطوف علیه سره د معطوف جمله معطوفه اس زیدون ولا وضاحت یاد تاو کو چې دغه مخصوص بالمدح ده و الرجل ذکر یاو کو چې دغه فاعل د نعمه ده دا خو یو بحث تیر شو چې د زید مرفوع ده په دا وجه چې دای مبتدا ده د زیدون په برشه دوا قولینه دي یو قول داغه ده چې د زید مبتدا ده نعم الرجل زیدون شه د زید مبتدا ده دا بیان تیر شو او مرفوع بانه خبر مبتدا محذوف ولیا د زیدون چې دا دغه مرفوع ده په دا وجه بانه په دا وجه چې دای خبر مبتدا محذوف خبر ده د مبتدا محذوف وهو الضمير واغه مبتدا محذوف هو واغه الضمير اغه ضمیر ده اتشکیم ضمیر ده هو تقدیره به تقدیر د عبارت وداث شي
نعم الرجل هو زید، نعم الرجل هو زید. فیکون على تقدیر الاول جمله واحده، پس ویوه په تقدیر اول باندې، په اول تقدیر چې زید مرفوع ده په دا وجه چې دای مبتدا ده، جمله واحده یوه جمله. وعلى تقدیر الثانی جملتین، او په دوام تقدیر باندې وي دوه جملې شي. په دغه تقدیر باندې چې هو ضمیر مبتدا محذوف وتوخله. تقدیره نعم الرجل هو زید ترکیب شا او حرف عطف تکنا از د زیدون د رفع واجب باندې دوام خبره ده تکای. مرفوع بانه خبر مبتدا محذوف، دغه مرفوع صيغه اسم مفعول بحرف جر ان حرف مشابه بالفعل، هذا ضمير اسم ده ان، خبر مضاف مبتدا محذوف ده موصوف صفت، اس مبتدا محذوف دو زینا سوچو تکای. او مرفوع بانه خبر مبتدا است مبتدا محذوف، ذو الحال ش مبتدا محذوف دغه ذو الحال ش واو خالیه هو مبتدا الضمیر خبر، دا جمله اسمیه خبریه دغه حال ش د ذو الحال نه. اس ذو الحال مبتدا محذوف سره د خپل حال، دا مضاف الیه شو خبر مضاف، د خبر مضاف، خبر مضاف سره د خپل مضاف الیه، دا خبر د ان سره د خپل اسم سره د خبر، دا جمله اسمیه خبریه، جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره دغه متعلق شله په مرفوعون پره. اس مرفوعون سره د خپل متعلق، دا خبر شه د مبتدا محذوف هو ترکیب ته بیا ورونسیه. مرفوع سیک مرفوع ده، دا سیک یې دی زید یې دی کنه، اس زید په زړه شو ته ونسیه چې زید یې دی، زید ضمیر هو ضمیر مبتدا وکړي. مرفوع صيغه د اسم مفعول بانه ان شی ان نبد ها ضمیر چې دا منصوب متصل، دغه اسم خبر مضاف مبتدا محذوف دنا میر ذل حال جوړای. واو خالیه، واو لوند خالیه ولیکي بس به پته تلاګي. واو خالیه بیا د واو خالیه نه مخشه دغه ذل حال شو، او هو الضمیر دا مبتدا خبر، جمله اسمیه خبریه دا حال، ذل حال سره د حال دا مضاف الیه د خبر مضاف، مضاف سره د مضاف الیه دغه خبر د ان سره د اسم سره د خبر، جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د باجار، جار مجرور متعلق شه په مرفوعون صيغه د اسم مفعول پره. مرفوعون صيغه د اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل و سره د خپل متعلق، دا شبه جمله شله و خبر شه د مبتدا محذوف هو مبتدا سره د خپل خبر، دغه جمله اسمیه خبریه. تقدیره نعم الرجل هو زید، تقدیره مبتدا مضاف مضاف الیه دا مبتدا. لفظ نعم الرجل، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، فعل مدح و فاعل، دا په ګډه جمله فعلیه انشائیه. نعم الرجل دا جمله انشائیه دا په دغه ځای پیراشله، دا یو جمله شله چاته وی چې په تقدیر ثانی باندې دوه جملې رسي، دا یو جمله شله جمله فعلیه انشائیه. هو زید دغه مبتدا خبر، جمله اسمیه خبریه مستأنفه، دوه جمله رغله از دا دوړ جمله مجموعه چشله دغه خبر شه د مبتدا ته شي دا تقدیره شا و یو ترکیب دا فاکری دغه حصے. نعم الرجل، نعم فعل مدح، الرجل فاعل، فعل سره د خپل فاعل، جمله فعلیه انشائیه شله دغه شله مبین په صيغه د اسم مفعول، مبین
या बंदे फतखावी मुबय्यन यानी जिसकी बयान होने वाली है, जिसकी वजाहत आगे होने वाली है چې د کیم شي بیان کې دین کدا نعم الرجل دا جمله فعلیه انشائیه شله دا مبین هو زید مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه مبین اس مبین سراد مبین جمله بیانیه فیکون علی التقدیر الاول جمله واحده فنتیجیه یکونو فعل ناقص هو ضمیر مستتر راجع به طرف ده نعم الرجل شا یکونو شه اسم خپل شتا کنه على التقدیر الاول على حرف جر التقدیر الاول دا موصوف صفت دا مجرور جر مجرور دا متعلق شه په یکونو فعل پره دینه افعال ناقصه ترکیب شه نوې نکتر سی کلام مفعول فیه په شروع شي متعلق دینه دا متعلق په شروع غي شا جملة واحدة دغا موصوف صفت دا خبر یکونو فعل ناقص سره خپل اسم او سره خبر جمله فعلیه خبریه دغا معطوف علیه واو حرف عطف على التقدير الثاني جملتين شا اس وتا ګورا غلط تقدیر الثاني غلا حرف جر التقدیر الثاني دا موصوف صفت دا مجرور دی غلا جر مجرور تشبیه متعلق کوي خو سرانګه په ویلې متعلق کوي سبب دلیل وسی بواسطه حرف عطف بواسطه حرف عطف واو دا پشه دغه واو دا برکات تا چې دایوه اپلا یکونو پره متعلق کوي ام بواسطه حرف عطف جملتين معطوف جملتين دي دا معطوف دي په کوم شي باندې معطوف دي غلط جمله واحده دا معطوف دي په جمله واحده باندې ټیکسلا یعنی جمله هغه وادو فعل ناقصه ولا على تقدیر الثاني دا په واسطه د حرف متعلق شه په یکونو پره لکه څنګه چې على تقدیر الاول په پره متعلق کړو ټیکسلا په جملتين دغه تسنیه په حال د نصب شه نسبی جری حالت د تسنیه د یا ساکن مقابل مفتوح و نون سره ارسي و رفی حالت ول تسنیه د الف مقابل مفتوح و نون سره نو دغه د نصب په صورت شه د جملتين د معطوف شو په جملتن واحدتن باندې شائز فعل ناقص یکونو سره د خپل اسم سره د خبر او سره د متعلق جمله فعلیه خبریه نتیجیه په د چفا په داخله دو د بحث نتیجه په دوه شی ارته لګړه پیښلو تاسو مې پورا څه ده